اولنی سوال هغه دا دی چې یو زنانه کله بیماری ماهواري راغلي د حیض بیماری نو دا د سحر او د ماښام د اذکار ویلی شي او که نه ځکه چې وایي دې کې بعض قرآني ایتونه راځي اذکارو کې الجواب حیض زنانه چې ده هغه د سحر ماښام اذکار ویلی شي حرج پکې نشته وجه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیزی ورکړې ده په دې باندې چې هر حال کې الله یادوئ او د پیغمبر هم دا طریقه و چې هر حال کې به الله یادو نو دې کې څه حرج نشته اگر که په دې اذکارو کې قرآني آیات راځي یا سورتونه پکې راځي او د سحر په اذکارو کې سورت اخلاص سورت الفلق سورت الناس دي او آیت الکرسی ماښام اذکار کې هم بیا دغه شان دي نو ویلی شي یو خو د دې دلاسه چې کله انسان اذکارو کې یو آیت راشي وایي نو په دې نیت وایي چې دا اذکار دي په دې نیت وایي چې دا څه دي دا اذکار دي بیا ویلی شي او راجحه خبره دا ده دی باندې مخکې ما خبره کړې مو ما نه کسې تپوس هم شی راجحه خبره دا ده چې حیض زنانه د قرآن تلاوت هم کولی شي بغیر د قرآن سره د لاس لګولو نه ځکه چې په دې صحیح دلیل نشتی چې د حیض په دوران کې به تلاوت نه کوي دویمه ده چې د حیض ورځې ډېري او دې د لاسه خو اوس یو زنانه ده استاذه ده یا قرآن مراجعه کوي قرآن تیریږي ګردان کوي خپل نو ولې دا د تلاوت نه منع کړی شوې ده درېیمه ده چې د حیض د دې په لاس کې خو نه دی اوس د جنابت په حالت کې یو سړی ورته ویلی شي قرآن مه وایه ولم به بیا وایه قرآن خو حیض خو د زنانه په لاس کې نه دی کیدای شي 7 ورځې کیدای شي 8 کیدای شي ډېر کیدای شي لږ حاصل د جواب دا شو چې حیض زنانه د سحر ماښام اذکار کولی شي دې کې څه حرج نشتی والله اعلم